بسم الله الرحمن الرحیم. راځو غواړو نن په اس بي اس اس کې زده کړو چې کمپیوټینګ ویریبلز او سلیکټینګ کیسز په څه توګه سرته رسول کیږي. کمپیوټینګ ویریبلز چې دي عموما موږ څه ته وایو کله چې موږ غواړو یو ویریبل د بل ویریبل سره یا جمع کړو یا تفریق کړو، همدغه څلور عملیې د حساب پر اجرا کړو، او یا غواړو چې یو مشخص په یو کوېشنر کې چې څلور پنځه شپږ آپشن ورکول سوي وي د لیکټ سکیل، په هغه کې یو مشخص آپشن چې کوم کسانو انتخاب کړي پر هغو باندې موږ خپل انالیسیز یا څېړنه ترسره کړو، او یا سټنډرډایز ویلیو غواړو پیدا کړو. هغه په دې معنی چې اکچوالي ویلیو که چیرې موږ ولرو هغه غواړو د اوسط ویلیو څخه ماینس کړو چې کوم ویلیو راځي هغه باندې موږ کار اجرا کړو، او یا همدارنګه سلیکټینګ کیسز چې ما درته ویل مشخص کسان انتخابو پر هغو باندې خپل ریسرچ ترسره کوو. نو غواړو اوس دا په پریکټیکل توګه سرته ورسو. راځئ و اس پی اس اس ته غواړو زه دا معلوم کړم چې په کومه توګه سره زه غواړم چې کمپیوټینګ ویریبلز ترسره کړم. نو راځئ ټرانسفارم ته کمپیوټ ویریبلز انتخابوئ، چونکې دا ما وختي کړي وه زه ایسته کوم. دلته تاسې اول په ټارګټ ویریبل کې نوم ورکوئ. فرضاً زه غواړم چې هایټ او ویټ دواړه سره ضرب کړم، نو په در دې عنوان لاندې دلته که تاسې وګورئ هایټ ملټیپلای انټو ویټ لیکئ، دا دواړه څه کېږي سره ملټیپلای کېږي. که چیرې تاسې وګورئ اوس په آپشن کې راسي خپل جواب ته جدا یو کالم به تاسې ته جوړ وي، هغه د څه دی هایټ اینډ ویټ په دې نامه دی. زه غواړم فرضاً دا دوه سره ضرب نه کړم، دا کالمونه غواړم دا وارې سره فرضاً سره ملټیپلای نه کړم، فرضاً جمع یې کړم. نو علامه ایسته کومه د جمع علامه وهمه، اوکې وهمه، په همدغه سیل کې دې راسي. تاسې وګورئ اوس سره چې دي دا دواړه سره جمع شوي، نو په دې توګه سره تاسې اوه سره د حساب عملیې سرته رسولی سئ. سلیکټینګ کیسز که زه غواړم فرضاً ماته فرضاً په ورلډ از ګوډ کې ماته اوه آپشن راکول سوي چې strongly disagree somewhat disagree neutral somewhat agree او agree. په دې شان سره تاسو ته ټول آپشنونه درکول سوي دي. زه غواړم په دې کې یوازې پر هغو کسانو باندې خپله څېړنه وکړم چې هغه یوازې ویلي چې strongly agree یا agree، فرضاً چې هر یو تاسو غواړئ هغه انتخاب کړي. نو د دې دپاره راځو موږ و ډاټا ته سلیکټینګ کیسز انتخابوو. دلته راځي تاسې اف کنډیشن سیټسفاید وهئ، دا یې اپلا کوئ چې بیخي نه ځکه ما وختي تاسو ته اپلا تکرار کړې وه. نو په دې ځای کې تاسې څه کوئ لایف از ګوډ پیدا کوئ، ورلډ از ګوډ انفیکټ دا دی ورلډ از ګوډ. همدغه ویلیو غواړم زه څه کړم، دا غواړم زه په دې کې هغه شپږم کالم یې راولم، او یوازې غواړم په شپږم کالم څه وکړم خپل څېړنه ترسره کړم، باقي نور نه غواړم. نو په دې کې ډېر آپشنونه تاسو درکول سوي دي. کنټینیو وهم، اوکې وهم. اوس که ته چیرې راسي خپل وګورئ دلته چې کومه ویلیو ده هغه ایسته کېږي چې نی هغه سته. فرضاً دا لاین چې پر ول سوي دي یعنې دا ټولو زیاتره ویلي دي، دا لاین چې نه دي دا نه دي ویل سوي. پر دو لوړ چې لیکې ول سوي دي معنا دا ده چې دا ټولو څه کړي دي اګري انتخاب کړي نه دي، باقي نور انتخاب کړي دي په هغه اوو آپشنونو کې. او کوم لاندې چې دغه دي هغو ویلي دي چې موږ اګري یو، نو پر دغه لاندې باندې ته کولی سي خپل ریسرچ سرته ورسوئ. په دې توګه سره تاسې کولی سي دلته نور هم اضافه کړئ. زه غواړم چې پر شپږم یم وکړم او د هغه تر څنګ باندې پر اووم یم هم وکړم، نو همدا راځم اووم دې پکښې انکلوډ سي، او د دې تر څنګ د اولم پکښې انکلوډ سي، فرضاً دا هم سي. همداسې هر څو ورکولی سي تاسې کنټینیو وهئ، هغه پروسس هلته سرته رسوي. کوم چې لاین ول سوي دي هغه نه حسابېږي، کوم چې نه ول سوي هغه ستا ریسرچ لپاره اماده دغه ډاټا پر هغه باندې نور اضافه ریسرچ ترسره کېږي. نو دا وه د سلیکټینګ کیسز او د کمپیوټ ویریبلز فنکشنونه او کار چې په اس پی اس اس کې په کومه توګه سره سرته رسول کېږي.